کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. ډېره بخښنه غواړم، هسې مې ستاسې په اړه غلط فکر وکړ. بخښنه غواړم. اصلي ته هم ما وبخښه، یوه شېبه مې ځان کنټرول نشو کړی او ته مې ووهلی. بشیره که بل ځل دې په ما لاس پورته که بیا دې نه بخښم. بخښنه غواړم. ما په زرګرۍ کې ته ولیدله چې له ګوتمۍ سره یو ځای راووتلې، وروسته مې چې داسې په ګوته کې ګوتمۍ ولیدله فکر مې وکړ چې ما څنګه په تا باندې شک وکړ. ډېره بد نیتي ښځه یم، هېڅکله به خپل ځان ونه بخښم. ډېر ښه کار دې کړی چې هسې ته دې ګوتمۍ ورکړې. سمه ده اصلي جانې. همدې څه دې وکړه؟ ډاډه یې چې هغه رزیل دې وژلی دی؟ زه اوس اصلي مور ته څه ووایم؟ ته دلته څه کار لرې؟ تا پسې راغلی یم. زه تا سره هېڅ چېرته هم نه ځم، لیونتوب مه کوه. ته هېڅکله هم دلته نه پرېږدم. راځه. ومې ویل خوشې مې که، خوشې مې که، خوشې که. راځه. اصلي خیرات دی؟ اسیا مې ولټوله، دننه نشته، کیدای شي د باندې به تازه هوا اخلي. دا قرارګاه ده، دلته ډېر بد کارونه روان دي. بشیر کاره ته څه کوې ها؟ پرېږده موبایل دې ماته راکړه، پرېږده. خوشې مې کوي، زه مې لور ته ستا نه پرېږدم. نرسې نرسې دا ښځه ونیسه. بله ښاغلی بشیره، دلته یوه لویه ستونزه لرو. آسیې څنګه پوهه شوې؟ خدای دې ووهي. سمه ده، ته هر څه کنټرول که، زه هم درځم. زما په خبره پوه شوې؟ بشیره نشته، هغه به چېرته تللی وي. اندېښنه مه کوه اصلي، نوره به چېرته لاړه شي، همدلته چېرته به ته وي. چېرته ځې؟ ډاکټر د مریم لپاره زنګ وهلی و، هلته ورځم. صبر وکړه، زه هم در سره ځم. نه اصلي ته دلته پاتې شه، زه به خپلو کسانو ته هم ووایم یو ځای باسې او ولټوئ، کله چې پیدا مو کړه بیا ماته خبر راکئ. ماته خبر راکې. سمه ده.
بشیر پلار به وژني وژني مو ولې نه پوهېږې ما پرېږده چې لاړه شم له ژوند نه مې ووځه زه تا دغه سړي لاسته نه پرېږدم هغه سړي زما ژوند وژغوره زما په خبره پوه شوې هغه زه له لاسه ونیولم هغه دا ټول کارونه بشیر په خپله له تا سره کړي په اوښ شاس یې کرامه پام کوه لږ ورو لاړ شه نو زما له ژوند نه لرې لاړ شه له ما نه څه غواړې ها ته څوک یې زه هغه سړی یم چې له تا سره مینه لرم هر څه چې زما په سر راشي هېڅکله هم له خپلې مینې نه لاس نه اخلم اوس پوه شوې چې زه څوک یم وګوره ما ته له خپل ژوند نه لرې غورځولی یې لرې مې غورځولی یې په خبره پوه شوې ته چې څومره ما لرې غورځوی ومې غورځوه هېڅ راته مهمه نه ده زما مینه اوس هم ړنده ده ړنده مینه هو ړنده مینه کرامه کرامه موبایل ته خو دې ځواب ورکړه که نه ځواب ورکړه کاش چې په رښتیا مو یو ماشوم درلودلی ستا په څېر یو زوی مو لرلی یا هم یوه لور مو زما په څېر لرلی کرامه کرامه سترګې دې خلاصې کړه کرامه هیله کوم مه مړ کېږه خیر دی سترګې دې خلاصې کړه که زه تا سره ژوند ونه کړم بیا هم غواړم ته ژوندی واوسې کرامه زه بې له تا څنګه ژوند وکړم کرامه سترګې دې خلاصې کړه بله ارزو زه یم آسیا ته اوس زما له خاوند سره څه کوې ارزو زموږ موټر ټکر کړی خیر دی یو امبولانس سره وغواړه کرم ټپي دی مونږ اوس د سکالا درې په لاره کې یو هیله کوم ارزو بیړه وکړه د کرم حالت هېڅ ښه نه دی که په کرم کوم څه وشي تا وژنم آسیې وژنم دې کرامه ته ما یوازې نشي پرېښودلی هله کرامه راشه دې جلۍ بیا ولې ماته زنګ وهلی څه خبره ده ارزو بیا څه شوي ما ته وګوره بشیر کا راته یا دې مېرمنه سمه وساته یا زه هغه وژنم پوه شوې ما ته وګوره سم راته ووایه چې څه شوي که نه نو موبایل بندوم ستونزه دې څه ده ستونزه مې دا ده چې کرامه او آسیا یو ځای دي همدا اوس یې ما ته زنګ وهلی و په لاره کې ټکر کړی
ته خو پوه شوې که نه د سکاله درې په لاره کې دی ته دې هم مېرمنه زموږ له ژوند نه لرې که صبر وکئ ما تاسو ته زنګ وهلی و ارامه اوسه خورې هله موټر ته پورته شه زما خبره دې واورېده بشیره د سکاله درې په لاره کې دی مخکې له دې چې زه دې مېرمنه ووژنم هغه بوزه خدای دې وبهي اوس نو دا نجلۍ هلته څه کوي سرکنه د ساکاله درې لارې ته ځو زرکه وهله زموږ په یو ځای نشي کېدلی کرامه زه تا ته ژوند نشم درکولی پوه شوې وګوره زما له امله به اوس خپل ژوند نه لاسه ورکړي که په تا څه وشي زه به څه وکړم هر څه وکړم نو پوه شه زه بشیر کره تای سره بنده یم کرامه خدایه ډېر شکر ژوندی دی ژوندی دی کرامه کرامه هغه لو هیله کوم ته ناروغ له څنګه نه لرې لاړ شئ نبض یې نورمال دی د زړه ضربان یې هم نورماله دی ټپ هم نه لري امبولانس ته یې پورته کوو دعا وکړه چې په خاوند مې کوم څه ونه شي که نه نو تا به ووژنم آسیې خدایه ته ورسره مرسته وکړه ته نشې راتللی تر څو چې ونه وینم کرم ښه شوی زه دلته نشم اوسېدلی که غواړې چې دا ښه واوسي زموږ له ژوند نه لاړه شه آسیې آسیې ته ښه یې ښه یم ستونزه نشته د سړي سره څه کار لرې موږ ته په کارونده کې لټولې زه یې په زوره موټر ته پورته کړم قسم کوم زه درته دروغ نه وایم بشیر پلره ته صبر وکړه راځه چې روغتون ته لاړ شو یو ځل باید معاینه وکړو راځه آسیه زه یم زه در سره یم آرزو د هغې جلۍ نوم نور مه اخله آسیه آسیه څنګه ده آسیه خدایه ډېر شکر کوم ژوندی دی زه څه پوهېږم آرزو ما مه لیونی کوه آسیه څنګه ده نه پوهېږم کرامه نه پوهېږم او هو نه د مړه شوې ډاډه اوسه د پیشو په شان نهساوې لري لږ په موږ پام وکړه کرامه تاته یې په هغې جلۍ څه هو تاته یې پاس یې څه ته نشي کولی هر کله چې د زړه وغواړي ما ځان سره بوزي پوه شوې آسیه ته خو ښه یې که نه کرامه هیله کوم نور نو بس که زما شا پرېږده وګوره مېرمنه دې رښتیا وایي لاړ شه په ماشومه او مېرمنې دې پام وکړه نور نو ما ارامه پرېږده آسیه وګوره زه تا بیا هم
غوښتل ما یوازې پرېږدي او لاړ شي او زه به تباه شوې وم بیا ښاغلي بشیر زه وژغورلم آسیې دواړه ناروغان ښه حالت کې دي ښاغلی بشیره یو څو سطحي ټپونه لري نوره ستونزه نشته دواړه ناروغان خپلو کورونو کې ارام کولی شي آسیې آسیې کارامه نور نو بس دی بس دی آسیې آسیې صبر وکړه کارامه څه شوي کومه خبره نه ده راځه چې ځو په هغه ډیر پام کوئ زه جګړن کرم ګورم بیرته راځم ترور مې څنګه ده کوم خبر شته شته آسیې جانې خو ښه خبر نه دی کله چې خبر شوم تا او کرمټه کار کړی زه د مریم لیدو ته تللم ډاکټر وی ویل حالت خراب شوی د هغې څنګ ته باید لاړ شو هیله کوم ما د هغې څنګ ته بوزه هیله کوم سمه ده ګرانې راځه ته موټر ته پورته شه زه یو چا سره خبرې کوم راځم بیکاره هم دی یا ما ژوندی دی له هغه نه ساتنه کوي ما ته وګوره دا کار خلاص کا کنه نو تباه به شو دا کار خلاص کا زه اوس یوازې د مریم څنګ ته ورځو پوه شوې هارونه زه اوس یا هلته درځو کله چې در ورسېدو مریم باید خپله وروستۍ ساه ورکړې وي ډاکټرانو کوم څه وویل قومندان صاحب مرمۍ ویستلې ده په تمه یو چې په هوښ راشي تاسې څنګه یئ لږ پاتې و چې د هغې جلۍ له امله مړ شي ډېر شکر دی زه ډېر ښه وخت کې ورسېدم ارزو موږ ته اجازه راکړه ښه یم ابراهیمه ښه یم یما د بشیر تور بخت دی یو ځل هغه سړی خبرې وکړي د بشیر اصلي څېره به ټولو ته ښکاره کړم هغه وخت به لا ښه شم کارامه نور نو د هغه سړي شا پرېږده له هغه نه څه غواړې ارزو په کومو خبرو چې نه پوهېږې هغه کې لاس وهنه مه کوه ابراهیمه د هغه سړي خوندیتوب زما لپاره مهم دی اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب دوه عسکرۍ دروازې سره شته د ولسوالۍ قمندان څنګه هغه خو خبر دی هو خبر دی قومندان صاحب ډېر ښه آسې صبر وکړه ترور مې څنګه ده ها بریالي نه شو هغه ژوندی وساتو ډېر خواشینی یم ټپ یې ډېر ژور و نور یې دا درد نه شو زغملی نه ترورې 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 آفرین ډاکټره ښه کار دی وکړه زه به لاړ شم آسیا به ارامه کړم مجبوره و چې دا کار وکړو زه نشم کولی بشیر کاره تا سره دښمني پیل کړم مجبور وم ته دې هم خوله بنده کو هر څه هیر که
ترورې ترورې سترګې دې خلاصې که خیر دی خیر دی سترګې دې خلاصې که زه تا ته ډېره اړتیا لرم زه له تا پرته څنګه ژوند وکړم ترورې ترورې په هوش راشه د هر چا ژوند ته چې ورغلی یم هر شخص چې مې لاس کې نیولی وچ کړی مې دی تا ته مې هم لوی جنجال جوړ کړ کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. جال جوړ کړ اوس هم زه ستا قاتله شوم ترورې ترورې خیر دی راویښه شه خیر دی هیله کوم آسې مېرمنې د جنازې لپاره به خلک راشي پوهېږم درد مو ډېر دی خو بس کوي زه د خپلې ترور قاتله شوم آسې زه به تل له تا سره یم د یوه پېښه وه هسې ځان ملامته وه او هو ترور دی په خپلې وروستۍ ساه کې هم ویلې چې آسیه بشیر ته امانت وسپارئ که درته په غوسه وای بیا یې داسې څه نه درته ویل زه ډېر بد احساس لرم بشیر پلاره څوک به ماته نازولې لور ووایي ها هله ترورې راپورته شه راته نازولې لور ووایه ترور جانې زه ستا قاتله شوم ترورې زه دې مړه شم خو ته په هوش راشه ترورې داسې خبرې مه کوه آسې جانې اوس دا کار شوی اوس باید د ترور لپاره د خپله وروستۍ دنده سرته ورسوي آسې جانې باید همدا اوس اصلي ته هم خبر ورکړم هله راځه آسیې هله نو ترورې مستړی کوئ سمه ده ډاکټره مننه یما خبرې کولی شي که نه درته وایم په هر څه چې پوهېږم درته وایم ما ته وګوره که دا ټولې خبرې یوازې ما ته وکې نو هېڅ ګټه به ونه کړې نو ځکه خبرې دې ثبته وو کومه ستونزه خو به نه لرې هر څه چې کوې وکړه سمه ده زه کمره راخلم بیرته راځم زه هم دلته یم باید هم دلته ووسې هېڅ چېرته هم باید لاړ نه شي ګرانې ابراهیمه قومندان صاحب موټر کې کمره شته شته قومندان صاحب ډېر ښه ته چېرته وې سړیه خبرې مه کوه دادی راغلم راشه دا جامې واغونده هله نو وګوره څپلۍ هم دلته دې واغونده واخله دا ماسک هم واغونده دا هم واغونده که دا وانه غوندم نه کېږي هله واغونده دا خولۍ دې هم لرې که هله نو ناوخته شوی دی هله واخله زر کوه په ساري که هله نو هله نو همدې ته چمتو شوې سمه ده زه اوس ځم ته هم دا واخله زما شا پسې راشه پام کوه دا خو د قومندان کرامیر منه ده
کرم چیرته دی لاندې دی تاسې خاص دی ښه نه یم نرسې نه نه نرسې ته اړتیا نشته ما یوې کوټې ته بوځئ دې خواته ده ښه دا چار شام لري لاره راکئ لرې شئ لاره راکئ مرسته وکئ لاره راکئ لرې شئ څه ستونزه لرئ هېڅ ښه احساس نه لرم اغلې نرسې سمه ده تاسو تللی شئ نه زه ډېره بد حالات کې یم تر څو چې خاوند مې راځي دوی دې دلته اوسي سمه ده پاتې شئ وروره لږ اوبه خو راکړه خدای دې له تا نه راضي وي ژوندی اوسې وروره رذيلة واسمع شوي عسکران چیرته دي؟ قومندان صاحب دا سړی مړ شوی خدای دې ووهي وژل شوی ابراهیم مړ شوی نه دی عسکران چیرته دي ها؟ عسکره تاسو چیرته وای ها؟ د دندې ځای مو پرېښی چیرته تللي وای؟ قومندان صاحب میرمنه مو راغله دروازې سره حالت خراب شو هغه مو کوټې ته بوتله ستاسو دنده دا ده چې د دندې له ځایه ونه خوځېږئ که مور مې وي که پلار مې وي ته باید خپل ځای کې واوسې آرزو
مرسته وکړئ ډاکټره، نرسې دا جلۍ ولوېده، مرسته وکړئ. آرزو لرې شئ. آرزو سترګې دې خلاصې کړه. آرزو باله خان صاحب د ما کار ختم شو. په خپل لاسونو مې هغه راځل ووشه. وسلو روغتون نه راووتم درځم. یعنی مخکې له دې چې خپل زارات ورکي ووژل شو ها؟ ډېر ښه کار وشو، ډېر ښه. ته اوس کروندې ته راشه، د مریم جنازې کار باید حل کو. آسې جانې ته ولې لاندې راغلې؟ لږ به دې ارام کړی و. غواړم خبرې وکړو. غواړې څه به ووایې؟ سمه ده، خبرې کوو. زه نشم کولای. څه نشې کولی آسې؟ درته زوی نشم درکولی. د اصلي مور مخ ته نشم کتلی. اوس د دې خبرو کولو وخت نه دی آسې. همدا اوس یې وخت دی چې خبرې وکړو. ما خپل هر څه له لاسه ورکړي، که ځان ته درناوی هم له لاسه ورکم، بیا به له مړینه توپیر به نه لرم. ترور چې مې خښه کړه، بیا زه هم له دې ځایه ځم. ته هېڅ چېرته هم نشې تللی. له تا سره مې دومره ښېګڼې کړي دي، اوس ما ته نشې ویلی چې زه له دې ځایه ځم. وګوره، د ښېګڼو په بدل کې د ژوند مې هم وغواړې درکوم یې، خو زه داسې یو کار نشم کولی. ته پوه شوې؟ آسې تا سره مې یوه معامله کړې وه. زه غواړم له دې ځایه لاړه شم. هېڅ چېرته هم نشې تللی، هېڅ چېرته. ماشوم څنګه دی؟ آرزو کومه ستونزه نه لري، یوازې یو څو ځایه یې ټپي شوي. او ستاسې ماشوم هو ماشومم بیخي ښه دی ښاغلیه. ډېره ښه ده. خو دا لوېدنه کېدای شي وروسته ماشوم ته ګواښ مخ کړي. مېرمنه مو باید ډېر وخت آرام وکړي. سمه ده، مننه. وا دې اورېدل چې ډاکټرې څه وویل؟ وایي چې ته ډېره مه ګرځه، سمه ده؟ زه اوس ځم، ته کور ته لاړه شه. کرامه ته چېرته ځې؟ تا ته یې څه؟ هغې ته ورځې که نه؟ بیا هغې ته ورځې؟ هو هغې ته ورځم. کرامه زه تا سره ډېره مینه لرم. وګوره ماشوم مو هم پیدا کېږي، په ما باندې پام وکړه. زموږ په ماشوم پام وکړه. هغه جلۍ نوره پرېږده، هیله کوم. آرزو د ډاکټرې خبرې ومنه، ډېره مه ګرځه، سمه ده؟ آسیه لورې ته څه کوې؟ خپل توکي ټولوم اصلي مورې. ترور مې چې خښه کړه، زه هم له دې ځایه ځم. یعنې څه چې ځې؟ لورې ته ما سره د مریم امانت یې، زه تا یوازې نه پرېږدم. راځه چې خبرې وکړو.
هیله کوم مشله کېږه. د خبرو لپاره هیڅ هم نشته. له دومره پیښو وروسته نور زه دلته نشم پاتې کېدلی. لورې په یوازې ځان به څه وکړي؟ چېرته به لاړه شي؟ او هو د غالۍ اوبدلو نجونې به څه وکړي؟ څوک به ورته درس ورکوي؟ ومې ویل مشله کېږه، زه غواړم لاړه شم اصلي مورې. سمه ده، اوس چې دا پریکړه دې کړې ده چې لاړه شي، بشیر به ستا لپاره یو کار پیدا کړي او ځای به درته ونیسي. هلته لاړه شه. اصلي مورې، په دومره موده کې دې زما لپاره ډېر کارونه کړي. حق دې راوبخه، سمه ده؟ ښکلې لورې، زما حق د تل تا ته حلال وي، خو نه کېږي، زه تا نشم پرېښودلی. آسیې د باندې راووځه. کرم آسیې زویا ته څه غواړې بابایا؟ راځه چې ځو. خوښه مې که چېرته مې بیایې. له دې ځای نه لاړ شه. ما سره واده وکړه. له ما سره راشه. تا خو واده کړی، ماشوم دې هم پیدا کېږي. د خپلې مېرمنې او ماشوم څنګ ته دې لاړ شه. آسیې هغه ماشوم زما دی، خو آرزو مې مېرمنه نه ده. زه له تا سره مینه لرم. ما سره راشه، له ما سره واده وکړه. جلۍ خوشې که ما ته وګوره رزیله، آسیه به له ما سره ځي. ځان په ما مه وژنه. آسیه به له ما سره ځي، سمه ده؟ دا هیڅ چېرته هم نه ځي، دلته پاتې کېږي. زما له کور نه ورک شه. کرامه وایم لاړ شه. پرته له تا نه ځم. زویا ماشومتوب کې دی چې کومه پیښه کړې ده هغې له امله د رحم سر به لیدلې ده. په هېڅ ډول ته امیندواره کېدای نه شي. اوس به پوه شي. The corner of the eye. کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.